کابل کې د ګل او زینتي بوټو نندارتون د شپې پر مهال هم پرانیستی وي او لسګونه کسانې لیدو ته ورځي. یاد نندارتون چې تېره ورځ پرانیستل شوی، چارواکي وایي د جوړولو موخه یې د زینتي بوټو او ګلانو سره د خلکو د لیوالتیا پراخول دي او هم په عین وخت کې دا پیغام ورکوي چې ښار ښکلی او زرغون وساتل شي. یو شمېر هغه کسان چې د نندارتون کې ګلان او زینتي بوټي ننداري ته ایښي د خلکو له پراخ ګډون خوښ دي او زیاتوي اوس مهال د کابل ښاریانو له زینتي بوټو او ګلانو سره لیوالتیا لا زیاته شوې ده. است که هوا رو تصفیه میکنه، اکسیژن تولید میکنه، به همگی خوب است و خوبی دمی است که مردم علاقه پیدا میکنه با گل گیاه. کسایی که علاقه‌مند نیستن در نمایشگاهی که برگزار شده، خوبی دمی است که کسایی که علاقه نداشتن حالا خوب است که به گل گیاه میگردن، علاقه پیدا میکنن، معرفت پیدا میکنن با گل گیاه. میشه که اگر امسال نشونه با سال آینده یک دانه نیار غرس بکنن تا که با محیط زیست هم خیلی خوب است، با خودشان هم خیلی. دغه نندارتون داسې مهال جوړیږي چې کابل ښاریانو له ښاروالۍ غوښتنه لرله ترڅو شنې سیمې او د زینتي بوټو لپاره پاملرنه لا زیاته شي. همدې حال کې چارواکي وایي ښاریان کولی شي په ارزانه بیه له دې نندارتون څخه ګلان او زینتي بوټي وپیري. کابل ښاروالۍ لخوا د رامنځته شوي نندارتون دویم ماښام ده. زموږ درانه او شریف ښاریان کولی شي تر 9 بجو د شپې د یادو ګلونو او زینتي بوټو له نندارتون څخه لیدنه وکړي. یاد نندارتون د دوی راتګ ازاده په وړیا توګه ده. همداراز په دې نندارتون کې یو شمېر ښکلي او ښایسته ګلان چې د کابل آب و هوا سره په بشپړ بلدتیا لري په ډېره کمه بیه باندې خرڅلاو ته وړاندې کړي. د کابل شریف ښاریان کولی شي چې یاد ګلان له نندارتون څخه په ډیره ارزانه بیه وپیري. د نندارتون ته راغلي کسان خوښ دي او وایي دا ډول هڅې کولی شي چې د خلکو ذهنیت د ښار په ښکلا کې لا جوړ کړي. د دوی په خبره اوس مهال د ګلانو او زینتي بوټو په برخه کې هیواد په کافي کچه پرمختګ کړی دی. دا ډېر مثبت رول لري په ښار باندې او ښاریانو ته ډېره روحیه ورکوي چې زموږ حکومت زموږ خلک داسې ګلان سیستم جوړ کړی دی. ډېر پرمختګ شوی دی، ډېر کار یې کړی دی الحمدلله. ځکه چې زه د دې پارک د ډېر وخت نه شاهد یم. د اوس او د هغې وخت په توپیر باندې ډېر زیات فرق راغلی. حتی ذهن به هم د سړي کارونه کوي چې په جمهوریت کې دا پارک سره کم و او په امارت کې سره کم دی. زما د ټولو ورونو نه او ټولو افغانانو دا خواهش دی چې د ښار په زرغونتیا کې ډېر مهم رول ولوبوي. د ونې نه، د ګل نه، د بوټي نه پاڼې ونشکئ، ګل ونشکئ او ورسره خپل کثافات په خپل کثافاتدانۍ کې. د یادونې وړ ده چې یاد نندارتون د کابل ښار 11مې ناحیې اړوند د خیرخانې مینې د لومړۍ برخې د ګولایي په پارک کې جوړ شوی او خلک کولی شي چې په وړیا ډول ترې لیدنه ترسره کړي.